نن درته په داسې یو ویټامین باندې خبرې کوم، ویټامین ای، چې دا تاسو ټول عمر نوجوان ساتي. د دې ویټامین کار دا دی چې دا انسان ځوان وساتي، نوجوان یې وساتي. د دې انسان عمر به 40-50 سالي، خو دی به ښکاري داسې لکه دا چې د 18-20 سال نوجوان. دا ویټامین زموږ په وجود کې چې دی نو هغه ویټامین ای دی. نو په ویټامین ای باندې نن خبرې کوو. صحیح ده. دا ویټامین ای څه شی دی، څومره اهم دی زموږ وجود کې، ولې دومره ډېر زیات ضرورت دی، کار یې سره په وجود کې، که کمی یې راشي زموږ وجود ته نو څه مسلې به راځي، او په کومو خوراکونو کې موږ ته ویټامین ای میلاوېدلی شي. په دې باندې به نن په ډیټیل کې خبره کوو. نو راځو زموږ ټاپک ویټامین ای ته. د ټولو نه غټه فایده د ویټامین ای زموږ په وجود کې دا ده چې دا زموږ سکن، زموږ چمړه چې ده دا ډېره زیاته هیلتي ساتي. تاسو ته ما وویل دا هغه ویټامین دی چې دا انسان نوجوان ساتي، ځوان یې ساتي. که انسان غواړي چې زه د 40-50 سال په عمر کې د 18-20 سال نوجوان ښکاره شم، نو په کار دا ده چې دی ویټامین ای واخلي. زمونږ په مخ باندې چې کوم رینکلز راځي، ګونجې راځي، دا لکیرې راځي، د سترګو نه تیر چاپیره یا په مخ باندې دا کیلې راشي، په دې مخ باندې سپاټس راشي، واړه واړه ټاکي په دې مخ باندې راښکاره شي، دا د څه د وجې نه ده؟ د ویټامین ای د کمي د وجې نه. نو که چېرته زموږ په وجود کې ویټامین ای په برابر مقدار کې موجود وي، دا به زموږ سکن ډېر زیات ښایسته ساتي. بیا به زموږ سکن ته دا قسم مسلې نه راځي، انسان به زر نه بوډا کېږي، د ده په مخ کې به ګونجې زر نه راځي. نو دا ویټامین ای زموږ د سکن د هیلت لپاره ډېر زیات لازمي دی. اولنۍ خبره دا شوه، دا د دې یو غټ کار دی چې دا زموږ د سکن لپاره ډېر زیات اهم کردار ادا کوي. ویټامین ای زموږ د سترګو د نظر لپاره ډېر زیات لازمي دی. کوم چې ایج ریلیټډ مسلې دي، د سترګو مثال کټاریکټ دی، د عمر تېرېدو سره سره زموږ نظر کمزوری کېږي. نو که چېرته انسان کې ویټامین ای په برابر مقدار کې موجود وي، نو دته بعد د سترګو د نظر مسلې نه راځي. په کار دا دی چې انسان په برابر مقدار کې واخلي چې دته د ایج ریلیټډ ویژن مسلې نه راځي، د سترګو د نظر مسلې دته نه راځي. دا د سټرانګ امیون سیستم لپاره ډېر زیات لازمي دی. که انسان غواړي چې ما ته انفیکشن نه کېږي، ما ته بیماریان نه راځي، ما باندې مختلف قسم ډیزیزز اټیک نه کوي، نو د امیون سیستم چې سټرانګ کېږي دا د ویټامین ای د وجې سټرانګ کېږي. نو ویټامین ای زموږ د سټرانګ امیون سیستم لپاره ډېر زیات لازمي دی. دا زموږ مدافعتي نظام ډېر زیات مضبوط کړي، دا امیون سیستم. ویټامین ای انټي اکسیډنټ رول زموږ په وجود کې ادا کوي. زموږ په باډي کې انټي اکسیډنټ مطلب دا دی چې سیلز چې کوم توړ پوړ کېږي، زموږ په وجود کې پری ریډیکلز پیدا کېږي، نو د دغه نه بچاو دپاره ویټامین ای خپل کردار ادا کوي. نو دا د انټي اکسیډنټ رول هم پلی کوي. او بل تاسو ته ما ویل چې دا ایجنګ کنټرول کوي که نه، یعنې مطلب دا دی چې انسان به نوجوان ښکاري. دی که د 40-50 سال ته راسي هم، نو دی به داسې نوجوان ښکاري لکه د 18-20-25 سالو هلک نوجوان چې دا ډېر زیات اهم کردار دی د انسان په حسن کې، د انسان په ښایست کې، د انسان په نوجوان ښکارېدلو کې ویټامین ای ډېر زیات غټ کردار ادا کوي. د دې نه علاوه ویټامین ای چې دی دا د مردانه کمزورۍ دپاره، په سړو کې کم ټسټسټرون لیول چې دی دا هارمونز دا انکریز کوي، د دې مقدار سیوا کوي. نو د مردانه کمزورۍ دپاره ویټامین ای چې دا ډېر زیات خوري کردار ادا کوي. د دې سره سره په زنانو کې، په فیمیلز کې چې کوم مینسز دي، په هغه کې دا ډېر ښکلی کردار ادا کوي. که چېرته د ویټامین ای مقدار په وجود کې برابر نو بیا هغومره تکلیف، هغومره فین زنانو ته مخې ته نه راځي. د دې نه علاوه یو بله ډېره زیاته اهمه فایده د دې ویټامین ای هغه دا ده چې دا هیلتي هارټ ساتي، سټرانګ کارډیوواسکولر، هیلتي کارډیوواسکولر سیستم ساتي. مطلب دا دی چې انسان ته بیا د هارټ اټیک چانسز ډېر کم کوي، انسان ته هارټ اټیک نه کېږي. زموږ زړه چې دی، زموږ د زړه مسل، زموږ وینز دا ډېر زیات سټرانګ او مضبوط ساتي. دا د ویټامین ای ډېر غټ کردار دی زموږ په وجود کې. دا خو د ویټامین ای بینیفیټس زموږ په وجود کې. اوس راځو دې ته، که چېرته زموږ په وجود کې د ویټامین ای کمی راشي، ډیفیشنسي راشي، بیا به کوم قسم مسایل موږ ته مخې ته راځي. هغه کې د ټولو نه اول سکن پرابلمز به راځي. که چېرته کمی راغلې نو بیا به زموږ سکن پرابلم راځي، زموږ د چمړې، زموږ د پوستکي. مطلب دا دی چې د انسان په مخ باندې ټاکي راښکاره شي، واړه واړه سپاټس راښکاره شي، رینکلز راشي، ګونجې راشي، انسان بیا زر زر بوډا شي، عمر به یې کم وي، داسې ښکاري لکه دی چې د 50-60 سال وي. دا د ویټامین ای د کمي د وجې نه. امیون سیستم به دې سره کمزوری. تاسو ته ما ویل ویټامین ای د دې لپاره هم خپل کردار ادا کوي چې دا زموږ امیون سیستم سټرانګ کړي، مدافعتي نظام مضبوط کړي. خو که چېرته اوس د دې ویټامین ای ډیفیشنسي راغله زموږ وجود ته، کمی راغلې، نو بیا به زموږ امیون سیستم هغه شانته کې سټرانګ نه وي، زموږ امیون سیستم به بیا کمزوری. چې امیون سیستم کمزوری نو موږ ته به هر قسم بیماري په اسانه سره لګي، موږ به بیمارۍ ته بیا ډېر زیات نازک یو، هر بیماری به په اسانۍ سره په موږ باندې اټیک کولی. ښه د دې سره که چېرته زموږ په وجود کې د ویټامین ای کمی راشي که نه، نو تاسو ته ما وویل دا ویټامین ای زموږ د سترګو د نظر دپاره ډېر زیات ضروري دی. خو که چېرته د ویټامین ای کمی زموږ په وجود کې راشي، نو د دې اثر به زموږ د سترګو په نظر باندې، زموږ د سترګو نظر به د دې سره بیا کمزوری کېږي. نو دا د سترګو مسلې پیدا کوي، ویژن پرابلم جوړوي، مسل ویکنس، د مسل کمزوري، زموږ وجود به کمزوري، مسل به کمزوري. بله مسله د ویټامین ای د کمی سره زموږ وجود ته چې راځي هغه د پیټیک. مطلب دا دی زموږ وجود به کمزوري محسوسوي، زموږ وجود به ستړیوالی محسوسوي، انسان کمزوري او داسې ستړی، هر وخت کې ستړی محسوسوي. دا د ویټامین ای د کمی د وجې. اوس راځو دې ته چې دا ویټامین ای زموږ د دې وجود دپاره
دومره ډیر زیات اهم دی او دومره ښایسته کار زموږ په وجود کې ادا کوي که نه. یعنې مطلب دا دی چې زموږ د نظر دپاره هم ضروري دی، زموږ د سکن دپاره موږ نوجوان هم ساتي. زموږ مطلب دا دی چې په وجود کې ډیر زیات ښکلی فنکشن ښکلی رول ادا کوي. نو دا ویټامین ای به موږ خپل وجود ته پوره کوو څنګه؟ دا په څه کې اخر ملاویږي؟ دا په کومو خوراکونو کې ملاویږي چې هغه خوراکونه موږ وکړو او زموږ وجود ته ویټامین ای ملاو شي. نو راځو دې ته چې په کوم سورسز کې، په کومو خوراکونو کې ویټامین ای ملاویږي. نو د دې په سورسز کې اول نمبر چې دی که نه، په فرست نمبر باندې دی هغه نټس، غوزان. په غوزانو کې ویټامین ای ده. المنډ، په بادامو کې ویټامین ای ملاویدلی شي. سن فلاور سیډز، دا سن فلاور نه دی، دا موږ چې ورته لمرپرست وو، د لمرپرست دا ګل په دې کې چې کوم تخم پکې، په دې کې ویټامین ای شته دی، د دې نه موږ ته ملاویدلی شي. د دغه چې کوم تیل دي د هغه نه موږ ته ویټامین ای ملاویدلی شي. سپاینچ، پالک دی، پالک د پالکو ساګ، په دې کې ویټامین ای شته دی. فش، مئی دی، مئی کې موږ ته ویټامین ای ملاویدلی شي. دا په مئی کې هم شته دی ویټامین ای. نو که چېرته یو انسان غواړي چې زما وجود ته د ویټامین ای کمی رانشي، د ټول عمر طاقتور یم، مضبوط یم، نوجوان یم، ښایسته یم، نو په کار دا دی چې دی ویټامین ای واخلي. او ویټامین ای دپاره د پالکو ساګ، بادام، غوزان، پلی، لمرپرست چې کوم تخم دی هغه، مئی. او که چېرته په دې خوراکونو کې انسان ته بیا هم دا کمی پوره نه شي که نه، نو بیا د دې دپاره سپلیمنټس ملاویږي. فار ایگزامپل ایویان کپسول دی، ایویان 400، ایویان 600، ایویان 200، دا قسم کپسول دا ویټامین ای دی. دا ویټامین ای کمی بیا تا ته پوره کوي. ایویان کپسول په هغه باندې هم ته د ویټامین ای کمی پوره کولی شي. خو کله چې تاسو دا قسم سپلیمنټس استعمالوئ نو په کار دا ده چې تاسو د یو ویل کوالیفاید ډاکټر سره مشوره وکړئ. د هغه په وینا باندې په خپله قطعا تاسو چېرته میډیسن مه استعمالوئ. چې کله هم تاسو میډیسن راخلئ، یو میډیسن استعمالوئ، نو د یو ویل کوالیفاید ډاکټر په مشورې سره هغه میډیسن تاسو استعمالوئ. په خپله چېرته هم تاسو میډیسن مه استعمالوئ. نو دا ویټامین ای موږ په وجود کې ډېر زیات ښکلی کردار ادا کوي. همیشه دپاره په خپل خوراک باندې کمپرومایز مه کوئ. ښه خوراک کوئ. کم څه چې ستاسو وجود ته پکار دي، کم خوراک چې ستاسو وجود ته ضرورت دی، هغه خوراک پوره اخلئ. د بیلنس ډایټ کوشش کوئ چې تاسو ښه خوراک وکړئ، تاسو صحتمند اوسیږئ.